دې ته مینر پارک وایي او زه روان یم رامپټ ته خو دلته چې زه کېناستم نو دا مخامخ نور دی او په دې پلیټفارم باندې تک سور نور دی چې زه پکې ناست یم او په دې پیمان چې د پاسېدو نه زما زړه نه کېږي چې یاره زه پاسم د دې ځای نه دا دونه مزه تک سور نور او دغه پورته چته اوس ډېر زبردست ځای دی دا لکه هغه مخامخ کوم پلیټفارم باندې دی هغه غریبان په یخنۍ کې ولاړ دي او دې طرف ته زه په مزه کې ناست یم رایي که نه هغه د قدرت خپل یو خاص موقعو باندې خاص مهرباني دا یخني ده دغه خو دې نور چې کومه مزه وکړه که نه سسته نه شم ویلی چې دې کوم دغه دی چې دا څه ډېر خوند نو دا مینر پارک دی زه روان یم رامپټ ته Is the train to Sheffield. Next station, نور چې بهر Ilford. څومره دی هغه دا کتو دی الزبت لاین دا دنیا مخلوق په دې ولاړ دی او څه ډېر زیات دا کیمرا روان دی ډېر څه مخلوق ډېره ګډه نو رشته چې شوی وایم دا خیال پور د پالیشن دی رامپټ سټیشن دی د په دې راشي نه په دې کې دغه لیبرټي دغه د مزدار دغه دی او دا دغه ته بیا دا چې کوم دی نو یو بل هغه دی چې ډېر ښکلی دغه ته بریوري وایي یا څه دغه نوم یې دی دغه بیل دی دغه یو بل دغه شاپینګ سنټر دی زه به دغه تاسو دا دواړه ښیم چې دا څنګه دي هم به دا لیبرټي ښیم هم به دا بریوري دا کومه ژبه وایي دا دلته لګیا دی څه کار کوي زه پرې نه پوهېږم چې خبره څه رامپټ دی دا دی لیبرټي شاپینګ مال رامپټ او دا دا علاقه د رامپټ دی او دا په دې کې بیا د مارکیټونه دي لیبرټي په لاهور کې هم یو و ماته یاد شي چې کله ځان ته به کومه کین باندې هو او بل شانتي او دا بل شانتي دا څه ډېر اډوانس دی چې هغه دا د هغې نقل دی او که هغه د دې نقل دی دا پته نه لګي یو دغه د دې دا دی دغه دا او بل دا په دې کې بیا د وزي هغه طرف ته مین دغه ته بیا چې کوم دی د وزي په دې کې دا ډېر څه مزهدار دی لیبرټي دا واقعي لیبرټي ده دغه دی که نه څه ډېر مزهدار دی ډېر ښکلی څه د دې رنګ او دغه د سره خو ډېر خوږ خلک دی دا ډېر زیات زبردست دا داسې لولی پیپل دا دی ډېر زیات زبردست یو بل رنګ دی داسې ډېر مزهدار او دې کې سیټینګ ارینجمنټس دي دا چې دا خلک ناست دی دنیا دا دغه کوي لکه خوراک څښاک کوي دغه کوي ډېر ښکلی دی دغه او دا ځای دونه ګرم دی چې څه یې وایم لکه دې مناسبت سره دا څه ډېر مزهدار دی ډېر زیات ډېر خوږ او داسې دغه څه چې وګورئ که نه ډېر زبردست ډانچر اوس څه ته وایي په هغه چې کوم دی نو دا دغه داسې نوم یې لیکلی دی خو مزهدار خو وایي په معنی نه پوهېږي چې یاره دې معنی څه ده یو دغه د دې دا دی داسې انټرنس دی دی یا څه دی خو دا چې کوم دی نو بل رنګ دی جام دی دا پورته چت نه دی څه ډېر ډکه مزهدار داسې ښکلی ما کوشش دی چې زه هر رنګ وښیم لکه په دې کې څه سپیشلي زما دلچسپي په کتابونو کې او په ګلونو کې چې درنه لیبرټي مارکیټ دی لیکن زه ګرځم او تاسو د یو رنګ تاسو ته دا دی دا
ښکلي سره دا بوټي دي دا وایي دا ځینې څیزونه دي که نه چې دا ما په خپل ویډیو کې زه کوشش کوم چې زه د کتابونو د ګلونو دوکانونه زه دغه ورکړم ډېر مزدار د ګلونو دوکان دی خو ډېر ښکلی دغه کړی دی دا داسې پارځل په یو په دغه باندې په دې ورکوي خو ډېر ښکلی دغه کړی دی لیبرټي مارکیټ دی دا په رامپټ کې دی او زه دلته رالم تاسو ته دا د حکومت چېره داسې دا د رامپټ مارکیټ دی د لیبرټي رامپټ مارکیټ رامپټ علاقه ده او لیبرټي دا پرې کې مارکیټ دی ډېر زه تاسو یو بل مارکیټ هم د دې ښیم خو دا ډېر مزېدار دی دا ما چې تاسو دا وښیم چېره دا دغه دی دې کې ډېر ښکلي ښکلي دوکانونه دي که دې ته وګورئ دونه ښکلی ډیکوریټ کړی چې څه وایم دغه شانتې دا دغه دی دا ډېر ښکلی رامپټ دا لیبرټي مارکیټ ډېر مزېدار دی زه دلته رالم او تاسو ته نور ښیم او چې زه ما څه ولیدل هغه د دې دغه دی دا د کوم چې موږ متناهي وایو دا د هغه دوکان دی او دا ډېر زبردست دی دونه ښکلې کرسۍ ما دغه هم نه دي لیدلي دلته دا کومې شاهانه کرسۍ دوکې خو ډېر ښکلی ځای دی دا چتې والا ډېر مزدار کړی دی ډېر ښکلی ما درته ډېره مزه راکړه او دا ینګ هلک دلته ولاړ دی ډېر ښکلی ما چې دا تاسو ته وښیم او د دې تعلق د رومانیا سره خو ډېر ما مزه راکړه چې دلته کښېنم او دونه ښکلی لکه دا ځینې خلکو هنر ورځي د دوکان څه جا وهلو یا داسې جوړولو دا دغه دی خو څه زبردست ټکټي جوړ کړی که نه ډېره خوند کوي دا د مارکیټ په تاسو ته ښیم خو دا لاول د دوکان ښیم دا دغه دی Okay, you're running this shop, huh? Okay. You're from Romania? Yes. What you call in Romanian language to barber? Frizer. 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 You write in the alphabets like English? Yeah. Okay. So if you write frizer, how you write? You spell it for me in your language. F-I-R-I-R Z-U. Z-U. Okay, frizer. دا چې کوم دي په رومانیان لینګویج کې چې کوم دی نو نایي ته پریزر وایي دا د ینګ مین ماته تھینک یو جنټلمین لولی مین یا سری ما چې ښکاره کړل مردان د اډه چې اوله جوړه شوه نو دغه شانتې دیوالونه په دې کې وو دا اوله چې دا کمې نوې اډه هغه طرف ته جوړه شوه نو دې ځای ما ته بالکل مردان ښکاره کړو د فلاینګ کوچ اډې سره دا دی دا بریوري ده په دې لول ورننوځم چېره څنګه ده بریوري کې څه دي یاره ما ته خو دغه نه ښکاري چې هغه پورته دغه دونه غټ دغه جوړ کړی دا هغه غټ دغه بریوري پرې لیکلی دی او دا چې کوم دی نو دا بیا دغه دی دغه ګاډي را روان دي که نه دا دې خوا ته پورته چې کوم دی بیا دغه دی دا کار پارکینګ دی او دا مارکیټ دی او دا بریوري ده اوس په دې کې څه دي دا اوس بیا تاسو ته ښیم چېره په دې کې څه داسې خاص خبره ده خو بازار دی خو صفایي او ټیکي او هر څه پکې مزداري یو ښه دی که نه زمونږ د هغې په شانتي چېره بیا ما ته دا ښکاره شو ډېر مزدار داسې چې کوم دی نو ګاډو پکې دغه دی پوه شو ډېر زبردست دا دی دې ځمکې د مزه ځان خورم لږه چېرې دا څنګه ده روانه ده پوه شو د دې دا دغه د مزه ده ګورئ ورته ډېره ښکلې ډېره څه زبردسته او داسې څه چېرې دا په دې دغه کې زه خو پوهېږم روان ډېر مزدار دی خبرې ډېر زبردست دا بریوري ده دا چې چېرته ته به په ایرپورټ کې ته ولاړې ډېر زبردست دا یو بل دغه دی ډېر څه مزېدار رنګ یې دی نو داسې وایم چېرې
دا محل اساسا محل دا دیوال باندې جوړ دا باز دا تصویر چې کوم دی دا څه ډېر خوندور دی خبرې دې څه ډېره مزه کوي سپیس دی دې کې دغه دی دا یو شی یو ښه جوړول دا کمال دی لکه دا ذکر یې که نه او په دې کې دغه لیکلي بار باولنګ فن پول گیمز فوډ په دې دا چې کړکۍ جوړه کړې په دې دروازې بل بل لیکلي خو د لیکلو هغه کمال یې دغه دی دا چې آیډیا چا ته اټکړې ده دغه د هنر خبرې لکه دا په انګلیزي ژبه لږ پوهېږي اردو باندې لږ لږ پوهېږي اوکې This is a bowling way. Oh, da. Da خراب جوړ دی دونه غټ شی دی